اسلامي امارات متحده عربي امارات ته د زده کړو لپاره د اصل نجونو د سفر مخه نیولې. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د طالبانو حکومت د هغو لسګونه نجونو د سفر مخه نیولې چې غوښتل یې نن سهار د زده کړو لپاره دوبۍ ته ولاړې شي. د الهبتور ګروپ مشر میلیاردر خلف بن احمد الهبتور وایي د طالبانو حکومت هغه اصل نجونې چې غوښتل یې نن سهار په دوبۍ پوهنتون کې د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګره بیرته ګرځولي دي. هغه په خپله د ایکس شبکه یا مخکینی ټویټر په یو پیغام کې د طالبانو په دې عمل سخت انتقاد کړی دی او د دوی د افریقایي تراژیدي او د انسانیت، تعلیم، مساوات او عدالت په اصولو ګزار بللی دی. هغه زیاته کړه، زه نن په دې پرېکړه ډېر مایوسه یم. زه هیله لرم چې د طالبانو حکومت په دې پرېکړې بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي. دوی د زده کړو سفر حق لري. دا عمل د منلو نه دی. د الهبتور ګروپ مشر زیاتوي د دوبۍ د پوهنتون په مرسته یې دغه نجونو ته تحصیلي بورسي چمتو کړې وي او ترخوا د حکومت سره په همغږۍ ورته د اوسېدو، امنیت، ترانسپورټ، روغتیا او ټولو برخو کې اسانتیا برابرې شوې وي. میلیاردر خلف بن احمد الهبتور په نړیوالې ټولنې او ټولو ښکېلو اړخونو غږ کړی دی چې ژر تر ژره ګام پورته کړي او د ده له قوله د دې مبارزو زده کوونکو په ژغورلو کې مرسته وکړي. د یادونه وړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو د لوړ زده کړو له بندیز وروسته خلف الهبتور چې له متحده عربي اماراتو یو لوی سوداګر دی ژمنه وکړله چې له 100 افغان نجونو سره به مرسته وکړي چې دوبۍ ته ورشي او خپلې زده کړې بشپړې کړي. دا نوموړي دا خبره هغه مهال ابوظبي په انګریزي ژبه خپرېدونکي نېشنل ورځپاڼې خپره کړې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې بې له محرمه پرته د ښځو او نجونو په سفر بندیز لګولی و. په ورته وخت کې میلیاردر خلف بن احمد الهبتور په خپله ایکس شبکه یا مخکیني ټویټر له دې افغان نجونو د یوې غږ هم خپور کړی دی چې پکې د طالبانو لخوا له هوایي میدانه د راګرځېدو په اړه خبرې کوي. د الهبتور ګروپ مشر د دې نجلۍ نوم نه دی ذکر کړی. یوې نجلۍ ویلي، موږ اوس هوایي میدان کې یو، خو حکومت اجازه نه راکوي چې دوبۍ ته ولاړ شو، ځکه دوی وایي یوازې هغه کسان سفر کولی شي چې محرم ولري. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو په هوایي میدان کې د هغو نجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. ترخوا یې افغان نجونو او ښځو په ځلونو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې طالبان یې له موټر ښکته کوي او په یوازیتوب د لنډ سفر اجازه هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړی چې په کې له محرم پرته تر 88 کیلومتره لرې د نجونو او ښځو په سفر بندیز لګول شوی و.